السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله حکومت ګورو په نن ویډیو کې به تاسو ته یو داسې اپلیکیشن خایم کچرته تاسو ته یو داسې لینک را لګلوي وي چې هغه لینک باندې هغوی تاسو موبایل هیک کوي یا تاسو دغه شان د فیسبوک آی ډي پاسورډ معلوموي یا د تاسو مطلب واتس اپ ځان ته اړئ یا داسې څه قسمه اپلیکیشن وي چې هغه تاسو ته چا را لګلی وي او تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړی وي یا څه قسم لینک وي یا تاسو نه مطلب هر چا را لګلی وي نو تاسو سمبل په خپل موبایل کې یو داسې اپلیکیشن صحیح انسټالولی چې دا اپلیکیشن تاسو په هفته کې یو ځل چیک کوئ. تاسو هر ټایم چې غواړئ دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ان کوئ او په دې باندې تاسو چیک کولی شئ چې زما په موبایل کې خو څه داسې قسمه څه نشته کوم چې زما د موبایل پاسورډ مطلب زما د آی ډي پاسورډ چې کوم دی دا بل چاته ښایي یا زما د موبایل نه کوم تصویران چې کوم دی دا بل چاته ښایي. نو ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن ټوله طریقه تاسو ته ښایم خو د دې نه مخکې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په خپله در رسي. سمپل د دې لپاره یو اپلیکیشن دی په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او فیسبوک کې چې تاسو کوم ویډیو ګورئ د دې ویډیو د پاسه به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل دا اپلیکیشن به تاسو دغه ځای نه انسټال کړئ په خپل موبایل کې به تاسو اوپن کړئ. کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک واخلئ تاسو یو ویب سایټ ته لاړ شئ. په ویب سایټ کې لږ لاندې لاړ شئ سور ډاونلوډ نشان دی هم په دغه باندې به کلیک کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن ډایرکټلی دغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. بیا تاسو ته ښکاري په دې کې سمپل دلته تاسو ته لیکلی سټارټ تاسو ته هم دلته لیکلی سټارټ نو سمپل په دې باندې چې کله تاسو داسې کلیک واخلئ نو اتوماتیکلی تاسو ته لاندې ښکاري چې سرچنګ پار تاسو ته ښکاري پون شرفت لاندې تاسو ته دلته بالکل شو کوي چې دا سرچنګ کې اوس دی. که ستاسو په موبایل کې داسې اپلیکیشن وي چې هغه ستاسو موبایل پاسورډ مطلب ستاسو کوم د آی ډي پاسورډ چې دی یا ستاسو د څومره هم چې تاسو په موبایل کې اکاونټس دي د هغې پاسورډ چې کوم دی تاسو نه څوک اخیستل غواړي نو دا به تاسو ته دلته وایي چې ستاسو په موبایل کې مطلب دا اپلیکیشن چې کوم دی نو دا ستاسو پاسورډ یا ستاسو تصویران یا ستاسو څه قسم ډیټا چې کوم دی نو دا بل چاته پرووایډ کوي یعنی ستاسو ډیټا بل چاته رسوي. نو دا به سمپل تاسو دلته ریزلټ درکوي. کله چې تاسو ته ورسي نو تاسو ته به دلته وایي چې تاسو په موبایل کې دا لینک دی باقاعده به تاسو ته دلته راځي یا دا اپلیکیشن دی. که تاسو په موبایل کې داسې لینکس یا داسې اپلیکیشن نه وي نو دا به سمپل تاسو ته دلته داسې ټیک مار نشان درکړي چې داسې ټیک مار نشان به داسې درکړي چې یاره نشته ستا په موبایل کې داسې قسمه څه نو تاسو ته ښکاري په دې باندې سرچنګ چې کوم دا روان دی او تاسو دلته لاندې شو کوي هم چې په دې کې څومره اپلیکیشن هم یو اپلیکیشن چې کوي سرچنګ په تاسو ته ښکاري لیټل سپای دغه شان هر څه چې کوم دی په دې کې سټیپ بای سټیپ یا یو فولډر چې کوم دی په دې کې به چیک کېږي دننه نو ډېر زیات کمال اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن د هر ملګري دپاره ډېر زیات لازمي دی چې تاسو دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ ځکه چې نن سبا ټایم داسې دی چې ستاسو موبایل ته خلک مختلف دغه شان اپلیکیشن مختلف لینکونه رالیږي نو تاسو ته ښکاري په دې باندې دلته لاندې سره راغلو یور ډیوایس از کلین. زما په موبایل کې داسې هیڅ قسمه څه نشته دی. تاسو ته ښکاري یور ډیوایس از کلین چې هغه زما نه ډیټا بل چاته مطلب رسوي یا زما تصویران یا سم چې کوم دي نو هغه زما نه بل چاته ورسوي. دا هیڅ قسمه اپلیکیشن چې کوم دی زما په موبایل کې نشته نو ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی. ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ او که چېرته ستاسو په موبایل کې وس شوی نو هغه به باقاعده ماته دلته شو کړی وي چې ستاسو په موبایل کې بالکل دا شیز چې کوم دی نو دا ستاسو پاسورډ یا ستاسو تصویران چې کوم دی غلا کولی شي. نو تاسو ته که دلته کوم چې سپیسیفیک اپلیکیشنز دي یعنی څومره چې خاص اپلیکیشن دي هغه تاسو ته دلته به هم شو کوي چې مطلب دا اپلیکیشن ستا په موبایل کې ستا تصویران ستا ډیټا غلا کولی شي نو تاسو ته بیا هم پته لګي چې آیا دا اپلیکیشن ماته کوم ملګري را لېږلی او دا اپلیکیشن ماته چا را لېږلی نو ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی. هر یو ملګری په خپل موبایل کې انسټال کړي. نو خو کومر کړو دا و د نن ویډیو کې ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله په امان.